بسم الله الرحمن الرحیم د سیول 3 डी کله چې سیټ اپ انسټال کړم نو په ډیسکټاپ باندې آیکن راځي خپله چې دلته موږ میټریک سیول 3 डी آیکن راوستلی ده دې پروګرام اصل کار ته د جیومټریک ډیزاین سره کوي صرف جیومټریک ډیزاین نه کوي د طبقاتو ډیزاین نه کوي جیومټریک ډیزاین کې ته د ورټیکل او هاریزونټل کاربونه دي او الاینمنت جوړول سوپر الیویشن او دا ټول کار دي په دی آیکن باندې ډبل کلیک کوو او په مجموع کې موږ دوه قسمه ګلایانې لرو چې یو افقي ګلایانې دي یو عمودي او افقي ګلایانې چې دي به خپل وار په څلورو برخو ویشل شوي دي چې یوه ته چې وایي ریورس کراون وایي سمپل کراون دي ریورس کراون دي او کمپاوند کراون او سپایرل دي او عمودي ګلایانې چې دي ورټیکل کارز هغه په دوه برخو ویشل شوي دي یوه ته کریسټ وایي او یو ته ساګ مارکر باندې چې تخته باندې تشریح ستا سره اف نه پاوز اف نه نو کله چې د سیول 3 डी صفحه په اول ور خلاصه شي کله چې فعاله مونږ ته د صفحه په دې رقم راڅرګندېږي او دغه ولکه د نورو پروګرامونو غوندې مینو بار ده او دغه برخه ډېره چې موږ ته مهمه ده ټول سپیس په نوم باندې یادېږي غالبا ستاسو پروګرام راخلاص کړي ټول سپیس خپله راخلاصېږي خو که احیانا نه وه په دې وضعیت کې تاسو سفر خلاصه شوله له څو لارو نه کولی شئ تاسو ټول سپیس راولئ یا داسې د هوم په ټاب کې ټول سپیس باندې کلیک وکړئ ټول سپیس راځي او یا داسې د جنرال مینو ته لاړ شئ او ټول سپیس باندې کلیک وکړو ټول سپیس راځي ټول سپیس داسې یو حیثیت لري په دې پروګرام کې لکه په اوټوکټ پروګرام کې چې شارټکټونه رول لري په دې کې ټول سپیس یعنی دغه کوم کمانډونه چې په ټول سپیس کې دي دلته په مینوګانو کې هم شته خو مونږ اسانه او ساده لاره ده چې ټول سپیس نه استفاده وکړو کله چې د پروګرام اول را خلاص شي نو اول باید تاسو د صفحه سیو کړئ که سیو نه کړئ د ټول سپیس کې ډراوینګ 1 لیکل شوي دي نو دا د ډراوینګ 1 په نامه باندې سیو کېږي خو بهتره دا ده چې دا په کومه مشخص نامه باندې سیو شي چې موږ ته په آینده کې پیدا کول اسانه وسیږي نو اولین کار تاسو باید دا وسیږي چې دا صفحه سیو کړئ راځو دلته په دغه برخه ته ریبن وایي په دې ریبن کې په سیو باندې کلیک کوو او کله چې په سیو کلیک وکړو سیو ډایلوګ باکس راخلاصېږي دلته په فایل نیم برخه کې نوم ورکوو هر نوم چې زړه یې فرض دی په نوم ورکومه خوست روډ په نوم ورکوو فرض که دا د خوست د سرکه پروژه ده او د بل فایل ټایپ دی چې په هر ټایپ کې د 2010 کې ده دا کېدای شي 2010 کې هم راخلاصي او هر ورژن کې تاسو وایي سیو کې ټیټ ورژن کې په جیګ ورژن کې کار کوي خو همدا صحیح ده سیو ان کې به جای مشخص کړي چې دا چېرته تاسو سیو کوئ فرض زه غواړم دا په ډیسکټاپ باندې سیو شي نو ته ډیسکټاپ باندې کلیک کوم او نورو ته نه سیو اوس دا دی ټول سپیس په برخه کې مخکې ګور لیکل شوي وو ډراوینګ 1 اوس خوست روډ ولیکل څه معنا په دې کې چې اوس موږ کوم کار کوو نو د خوست روډ په نام باندې ده هر پروګرام ځان ته خپل سیټینګ لري نو د سیول 3 डी پروګرام هم د خپل صفحې لپاره یو سیټینګ او تنظیمات لري نو د ټول سپیس په برخه کې دلته د پراسپیکټور نه لاندې سیټینګ ده په دې سیټینګ باندې کلیک کوو کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته په ټول سپیس کې په خوست روډ باندې رائټ کلیک کوو تیز خو به نه وي انشاءالله په خوست روډ باندې رائټ کلیک کوو ایډیټ ډراوینګ سیټینګ باندې بیا کلیک کوو ایډیټ ډراوینګ سیټینګ مونږ ته دلته ډراوینګ سیټینګ په نامه ډایلوګ باکس راشي په دې کې د اول ځای یونټ زون یونټ اینډ زون واحدات او صاحب حساب یا منطقه ورته ورپېژنو ډراوینګ یونټس په برخه کې بای ډیفالټ متر انتخاب ده او ځکه چې موږ صفحه کې آیکن چې متریک هم انتخاب کړو نو دلته هم متر ده خو که احیانا چا وغوښتل چې په فیټ کار وکړي په دې کلیک وکړئ لاندې فیټ تاسو ته راځي فیټ ورته انتخاب کړئ خو نه موږ په متر باندې کار کوو د دې نه لاندې چې ده انګولر یونټ
د زاویې واحد زاویه په څه شي اندازه کوو په ډیګري اندازه کوو په ګراد اندازه کوو په رادیان نظر په ضرورت باندې هر یو څه طبیعت کوو هغه به انتخاب کوو زموږ هلته ډیګري انتخابوو او په دې برخه کې دا صرف یو کانورټر دی چې انټرنیشنل فوټ یو فوټ یې مساوي کړي 0.3048 متره سره دې سره د خاص کوم کار نه لرو بل دې خوا سره د سکیل برخه ده سکیل کې د صفحې لپاره تاسې مقیاس ورکوئ چې په کوم مقیاس باندې دی دا صفحه جوړه شي فرضاً زه ورته وایم د 1/500 مقیاس او دا مقیاس هر وخت کولی شي چې بدلې کړي وروسته دغه نه هلته کټګوریز برخې ته راکښته کېږو کټګوریز کې په کټګوریز کې دلته افغانستان ورته انتخابوو چې دا ته د اویلیبل کوردینیټ په برخه کې هرات نارت بای ډیفالټ سیول 3D پیژني او همدې باندې موږ کفایت کوو خو دلته بعضې خلک داسې یو کار کوي د کټګوریز په برخه کې راځي دلته اعلان دی UTM WGS 4.8 دا انتخابوي او بیا د اویلیبل کوردینیټ په برخه کې راځي د اویلیبل کوردینیټ په برخه کې 19 درجې د نارت 9.6 دغه ده UTM WGS 904.8 زون 19 نارت متریک سنټر مریډین 9.8 درجې ویست دا د افغانستان کوردینات دي دا د اویلیبل کوردینات په برخه کې چې انتخابو UTM WGS 904.8 زون 19 نارت متر سنټر مریډین 9.8 درجې ویست دا د افغانستان کوردینات دي خو دا کوم استاد چې موږ ته درس راکاو هغه ویل چې دا صرف د سرویرانو لپاره ضرور دی هغو ته اهمیت وړ خبره ده موږ دې سره خاص کار نه لرو موږ ته چې افغانستان انتخاب کړو بس همدغه افغانستان انتخابو اتومات سیول 3D هرات نارت اخلي او همدا کفایت کوي نورې ګوتې نه کیو نه خیر نور څه نشته دا صرف هرات نارت پیژني دا اپلای کوو او اوکې کوو د صفحې تنظیمات یا سیټینګ وسه وروسته له دې نه چې کوم کار کوو نقاط واردول دي صفحې ته چې بیرته راګرځو په ټول سپیس کې پراسپکټور ته او دې انسټالیشن صحیح نه ده سوی د ټیپیکل انسټال ده دا باید کسټم انسټال کړی و خو خیر دا به اصلاح پراسپکټور ته راځو د نقاطو د واردولو لپاره د نقاطو واردولو لپاره کله چې سرویر موږ ته له ساحې نه ډیټا راوړي خامه ډیټا نو هغه موږ اتومات نسو کولی چې دلته صفحې ته داخله کړو هغه به اول سورت کېږي او وروسته هغه به دلته صفحې ته راولو احیانا دلته موږ سره چې خامه ډیټا شته غواړو چې هغه صفحې ته راوارده کړو نو دلته د ټول سپیس کې پوینټس باندې رایټ کلیک کوو او کریټ ورته وایو نو دلته موږ ته یو ټول بار راسي یوه طریقه یې دا ده بله طریقه یې دا ده چې پوینټس مینو ته ځو او په پوینټس مینو کې دلته پوینټس ته راځو امپورټ ایکسپورټ پوینټس دلته بیا په امپورټ پوینټس باندې کلیک کوو چې موږ ته بیا دا امپورټ پوینټس په نام باندې ډیالوګ باکس راخلاصېږي خو موږ مخکې ویلې چې لنډه او اسانه طریقه یې ټول سپیس نه ده ټول سپیس کې په پوینټس باندې رایټ کلیک کوو او کریټ ورته وایو دلته موږ ته یو ډیالوګ باکس راخلاصي په دې ډیالوګ باکس کې دلته په دغه امپورټ پوینټس کمانډ باندې کلیک کوو اولا کار به تاسو دی چې دا تاسو ته له ساحې نه ډیټا راوړه کېږي دې کوم فارمټ کې راځي فارمټ یې چې ده فارمټ پوینټ نمبر ایسټینګ نارتینګ زایټ یعنی الیویشن او ډي ډسکرپشن سپیس ډیلیمیټډ معنا دا چې دغه ډیټا یې تاسې سپریتوري ترمنځ سپیس ده که کامه ده که هر فارمات باندې تاسو ته راغلې وه فرضاً که راغلې وه تاسو په کامه ډیلیمیټډ کې پوینټ نمبر نارتینګ ایسټینګ زایټ الیویشن کامه ډیلیمیټډ نو به دا ورته انتخاب وي خو له ما سره چې اوس کومه ډیټا ده
هغه چې دا پوینټ نمبر لري، ایسټینګ لري، نارتینګ ده، الیویشن لري، ډسکرپشن لري او سپیس ډیلیمیټډ ده. په خپل منځ کې په سپیس باندې جدا سوی. دا ډیټا ماته وروسته دا سورت کړې ده، خو وګورو چې دا صفحې ته څنګه راځي. وروسته هغه دلته په سورس بټن باندې کلیک کوو او دغه ډیټا تیاره دلته خلاصه ده. او که چېرته تاسو سره په هر فولډر کې سیو وه نو دغه جنه کولی سئ هغه خلاص کړئ. لاړ سئ فرضاً موږ سره اوس د ای په ډرایو کې پوینټس په نام باندې په دې کې را سره ثبت ده. لکه فرضاً دا نیو ډیټا باندې زه کلیک کوم، وګورم هلته ایډیټ کوم یې. مطلب دغه ده، ګورئ دا پوینټ نمبر ده، دغه ایسټینګ و نارتینګ یې اوس نه ښکاري، د پروګرام کې وروسته ښکاره کېږي. او دا یې چې ده نارتینګ ده فرضاً، او دې طرف ته دا الیویشن ده او دغو برخو ته یې ډسکرپشن وایي. صحیح ده. او په خپل منځ کې دا چې شي په واسطه سره بیلېږي، سپیس په واسطه دي که نه، کاما چې خو نشته کې که نه، سپیس ډیلیمیټډ دې ته وایي. هغه که نه تا ډیټا لږ ټوټل سټیشن نه راواخیستله په ایکسل کې به یې سورت کړې، هلته کاما هم بیا ورکولی سي، هر څه ورکولی سي. خو دا اوس ګورو چې دا صفحې ته راداخلېږي که نه. نیو ډیټا انتخابوم، اوپن کوم یې. ګوره هلته چې ویلې فیل ټو ریډ any points from the file. ولې؟ ځکه دا سورت سوي نه دي، نو ډیټا باید اوله سورت سي، وروسته دغه نه پروګرام ته داخله کړل سي. چې د سورت کولو په طریقه یې راځو دلته کار پرې کوو. ډیټا چې چېرته ثبت کړې تاسې هلته به ورسئ. فرضاً په ای ډرایو کې موږ اچولې ده پوینټس په نام باندې. لکه فرضاً راځم په دغه مای روډ په نام باندې دا ډیټا زه غواړم چې سورت کړم. په اوپن باندې کلیک کوو. دغه د پوینټ نمبر ده، ایسټینګ، نارتینګ، الیویشن او ډسکرپشن لري.